بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 19 سپارې اووم درس دی او د نمل سوره چې 28مه سوره ده د اووم نه تر شلم آیت ورسره ولولئ چې بهتره پرې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تسطلون گرم شئ تاسې. جانون مفهوم ده چې تیز ماروي. واستيقنتها مفهوم ده چې او په یقین ګڼلې وي هغه معجزې. وعلوا مفهوم ده او سرکشي. منطق الطير مفهوم ده چې خبرې د مارغانو. یوزعون مفهوم ده په ترتیب سره ډلې کولې بشول. علی واد النمل مفهوم ده پر دره د میږیانو. لا يحطمنکم مفهوم ده چې مات نکړي تاسې. اوزعنی ان مفهوم ده چې الهام وکړه ماته چې. وتفقد اول ټول هغه مفهوم ده اول ټول هغه. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوه ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوه ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ. زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که دوه ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو وکاري مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.